خبرې راولي مړه یا سره نه راته شکي ښه ډېره زیاته مننه یاسر خان کوم ستاسو چې په دې ګرمۍ کې په دې غرمه کې مال هم کړه راکړو په خپل هم راوکړی دی یو ټایم ګورم 1:37 دی او ډېره زیاته ګرمي ده او مینه م راوړله نو دادګیرنه در کوم والله دې وکړي چې په دغه لاره باندې ستړي نه شئ او چې تر کم حده پورې دغه پښتو ژبې دپاره دغه کړمې کوئ نو والله دې وکړي چې نور هم مخکې لاړ شئ ډېره مننه شعرونه به درته وایم چې سپکې سپورې مه وایه بېتاب صاحب سپکې سپورې مه وایه تورې تورې مه وایه څه چې دې ویلو دې ویل بس که نورې مه وایه څه چې دې ویلو دې ویل بس که نورې مه وایه په ښه او بد پوهېږمه ما ته مورې مه وایه په ښه او بد پوهېږمه ما ته مورې مه وایه او یو څو شعرونه نور چې نور د کاره پرېوتم نور د کاره پرېوتم ستا د ښاره پرېوتم نور د کاره پرېوتم ستا د ښاره پرېوتم دا دې څوک راوستي دي یرې باره پرېوتم مننه مننه دا دې څوک راوستي دي یرې باره پرېوتم کور ته در نږدې نه شوم بس په لاره پرېوتم کور ته در نږدې نه شوم بس په لاره پرېوتم خپل احسان مې ولیدو سم د واره پرېوتم مننه خپل احسان مې ولیدو سم د واره پرېوتم او څو شعرونه نور چې ستا په یادونو باندې ژوند کومه ستا په یادونو باندې ژوند کومه څه په آخونو باندې ژوند کومه زما له ژوند بله اسره نشته دی ستا تصویرونو باندې ژوند کومه زما د ژوند بله اسره نشته دی ستا تصویرونو باندې ژوند کومه زه په شعرونو باندې ډېر مین یم زه په شعرونو باندې ژوند کومه او دغه څو شعرونه نور چې ستا یادونو سره ژوند دی د فکرونو سره ژوند دی هر طرف ته میخانې دي له جامونو سره ژوند دی هر طرف ته میخانې دي له جامونو سره ژوند دی ښکلي ځان ته نږدې کومه تعویزونو سره ژوند دی مننه ښکلي ځان ته نږدې کومه تعویزونو سره ژوند دی او ای شاعر شولې احسانه د شعرونو سره ژوند دی یا شاعر شولې احسانه د شعرونو سره ژوند دی او دغه یاران به دې په اور پسېږي ای خپل خپلوان به دې په اور پسېږي یو نیم انسان به د سینې ته جوخ کي یو نیم انسان به دې په اور پسېږي او ای دې خانانو باندې مه نازېږه ای دا خانان به دې په اور پسېږي او نور د څه ویمه یو دوه شعره نور چې هغه ګودر هغه چینار زمانه نه هېرېږي زه یې هېر کړی یم خو یار زمانه نه هېرېږي هغه ګودر هغه چینار زمانه نه هېرېږي زه یې هېر کړی یم خو یار زمانه نه هېرېږي او ګرمي ده که نه د هړ ګرمۍ کې چې به ناست ومه د ونې لاندې هغه زړه ستړی انتظار زمانه نه هېرېږي مننه د هړ ګرمۍ کې چې به ناست ومه د ونې لاندې هغه زړه ستړی انتظار زمانه نه هېرېږي او څو ټپۍ زه به راته ویم بیا به ستاسو څه خوښ یې به راته ویم ښه ټپۍ زه راته ویم چې زه مسافر یم در لاړم په دعاګانو کې دې غواړم باقي د مینې ځان رانغاړم مرض د عشق دی ځکه جاړم که تور جړی وې په خندا به ګرځېدمه مننه او بله ټپۍ زه ده چې باران نری نری ورېږي یو څوک سړی راته یادېږي په زړه مې داسې راورېږي قسم په خدای که مې هېرېږي تا یادوم ډوډۍ د اوښکو سره خورمه او بله ټپۍ زه ده چې زما جانانه زما یاد شوې زما د زړه د ویښ بنیاد شوې شکر وباسه چې اباد شوې په پېشمني کې مې رایاد شوې حیران په دې یم ورځ به څنګه تېرومه مننه او بله ټپۍ زه ده چې بله ورځ لیکلي په یو ځای مړه نو ماته اوس په ډایرۍ کې تصویر وانغست ما ته څه پته چې تا د ټپۍ ځای یم ورکه تاسې راته یادېږي چې زما جانان دی زما زړګی دی زما ځان دی په ما د خپله ځانه ګران دی زما جانان دی او زړه مې د دې د لاسه وران دی چې تورې سترګې ګرځوي سره سره لاسونه ډېره مننه او بله ټپۍ زه ده چې ښار ته تې ځمه کور مې ویلو ښار ته تې ځمه کور مې ویلو له دواړو مټو زور مې ویلو
د ګل په شان رور مې ویلو دا ستا د سترګو تور مې ویلو اوس په دنیا کې ژوندون څه له تېرومه او محسن احسان لیونیه یا په ما ګرانه لیونیه خوږه جانانه لیونیه ورک شه بارانه لیونیه بې وخته راغله له دیدنه پاتې شومه بیا یې ووایه ډېر ښه دی. مننه محسن احسان لیونیه یا په ما ګرانه لیونیه خوږه جانانه لیونیه ورک شه بارانه لیونیه بې وخته راغله له دیدنه پاتې شومه ډېره مننه. ستا